هو کې ګران مسلمانانو ورونو او خویندو راځي دا بل ویډیو وګورو چې په دې کې یو ځوان د اذان आवाज اوري او غواړي چې مسجد ته لاړ شي خو شیطان ډیر کوشش کوي چې د غزوان د لمانځه څخه منع کړي خو پرې نشي بریالي کېدلی ګوري أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله شیطان ورته وایي يمكن عقلك رايح تصلي ولا؟ غواړي چې همدا اوس په ډېره عجله سره لمانځه ته لاړ شي آیا د سبا امتحان لپاره چې وروستی او آخري امتحان ده هیڅ غم او فکر در سره نشته غواړي چې اوس لمانځه ته لاړ شي په داسې حال کې چې سبا په پوهنتون کې آخري امتحان هم لري او درس ته هم ورته نه دی زده کړی راځه ګوره لږ درس ووایه تر څو ښې نمرې ترلاسه کړې او د خوښۍ پوهنځي ته کامیابه شې الله پاک خو دې ویني چې ته مشکل لرې لمونځ خو هر وخت کېږي بل وخت به یې په ارامه سره وکړې اوس خو ځوانې چې سپین ږیری شي ډېر لمونځونه به وکړې اوس یو څو صفحې درس نور هم ووایه چې سبا په پوهنتون کې امتحان را روان دی لا تصلي يا أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شیطان ته د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په ویلو سره ماته شیطان بیرته ورته په ځواب کې وایي مه مې رټه مه مې شړه اذان خو اوس تازه خلاص شو اوس خو د لمونځ کوونکو لپاره ډېر وخت ده آیا ته غواړې چې لومړی کس په جومات کې حاضر شي او اولني ثوابونه وګټې یو څو نورې صفحې هم مطالعه کړه چې په امتحان کې د سره مرسته وکړي که نه نو په امتحان کې ناکامه کېږي له مشر شیطان سره په تماس کې مشر شیطان ولې دې پرېښود چې د جومات لمانځه ته لاړ شي دغه امتحان د ده لپاره لوی دام وشي پکې راګیر کړی دی و ګمارل شوی شیطان بیرته په ځواب کې زه هغه د اعوذ بالله په ویلو سره ورټلمه ویې شړلمه هېڅ مې پرې زور ونه رسېده ګرانه مشره ډېر مې کوشش وکړ خو هغه په خپل خدای باوري دی او له هغه څخه ډارېږي او دا د لمانځه ته روان دی زما هغه دام چې ورته مې ایښی و هېڅ نتیجه ورنه کړه مشر شیطان و احمقه له دې څخه بل ښه دام یعنې د پوهنتون د امتحان دام چیرته ده بیا هم هڅه وکړه په هر قسم چې کېږي له لمانځه څخه یې منع کړه له نورو لارو ورته وسوسې ور واچوه زر کوه عاجل چې لمانځه ته لاړ نه شي شیطان د ناکامۍ څخه وروسته وایي بهدلني ولد آدم بالصلاة بهدلني ای انسانه تا په خپل لمونځ ادا کولو سره زه هلاک کړم هو تا زه هلاک کړم إن كيد الشيطان كان ضعيفا